رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا ډېر زیات عجیب حدیث ته خزان عمر باندې پوښي چې زما امت کې به داسې خلک پیدا شي. بخاری شریف حدیث ته داسې خلک به پیدا شي چې هغه به زنا ریشم او رخم چې موږ ورته وایو شراب او هغه آلات چې هغه د غانې او د بجانې لپاره استعمالي دا به حلال غني او دې لپاره به نور نمونه ورکي او هغه نمونه په بنیاد باندې بده دا جواز جوړي چې دا حلال دي د جواز جوړي چې دا حلال دي نه دا به زما د امت اخر وخت او دې خلکونه او دې شینو نه ځان بچ کړي ځکه دا حرام دي دا حلال نه دي او دا حرام دي. او همدارنګي بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دا خو شوق سره او خاص کر زمونږ دا زنانه خويندې وغیرہ دا خو شوق سره دا واوري چې دوه خځو باندې دوه اوازونو باندې د الله تعالی لعنت ده. لعنت مطلب د رحمت نه بلری وي او رحمت په نتیجه کې جنت ته د لعنت په نتیجه کې جهنم ده. یعنی دو زنانو د پاره به د الله د رحمت په مقابله کې یا دو اوازونو باندې به د الله د رحمت په مقابله کې بلعنت وي. یو هغه आवाज چې د غانې په بنیاد باندې ویل شي او یو هغه आवाज چې مړي باندې خځې کوي کم دا بیم چې کوي دا وغیرہ وغیرہ زموږ کورونو کې چې کم کیږي دا څنګه کم یو انداز ده ژړا نه ژړا کې چې کوم هغه چغي وهال او غان ویل هغه هغه د پر خپل وخزه مقرره وي هغه دروازې کې کنولې دي د پاره چې بل خزه راځي هغه د خپل مړ وريات کی هغه مړ ورته دی وريات پر دی ورته چې دی په ژړا باندې راشو دی هغه باندې هغه د مرسیو په شانتي او دغه په شانتي هغه اوازونه کوي او باسي وغیرہ وغیرہ په دې خزه باندې الله لعنت کړي. دا په مړي د پاره خیر خوا نه ده دا بدخوا ده د مړي د پاره او زموږ ټولو کورونو کې داس کیږي هر څوک چې دی جی څنګه وهل وغیرہ وغیرہ هر څه ور نومي ده نه دی باندې د الله تعالی لعنت ته. او بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نافع رضی الله تعالی عنہ چې عبد الله ابن عمر سره روانو ما نو موږ لارې کې د بانسری د شپېلې आवाज واوردو نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه خپل دواړو غوګونو کې داسې ګوتې کې خوده او بیا روان ولاره کې چې لګ لاړو نو عبد الله ابن عمر مانه پښتنه وکړه. نافع رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مانه پښتنه وکړه چې د شپېلې आवाज اوریدې شي که ختم شو وای ما چې اوریدې نشي ختم شو نو بیا لاسونه د غوګونو نه راوېستل او ماته او فرمایل چې اے نافع زوم ذکرنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو ما یو ځای کې موږ आवाज واوریدو د شپېلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ذکرنګي عمل کړو چې خپل غوګونو کې غوته ورکی کړي او کله چې دغه आवाज هغه باندې ختم شو نو بیا هغه نه بعد هغه لاسونه د غوګونو نه هغه غوته راوېستي. همدارنګه مسلم شریف کی حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته او دا حدیث ما چې کم جمع کړی دي دا تقریبا په سونو په تعداد کې دي خو ما هغه حدیث را جمع کړی دي چې کم کې شک شوبه نشته هغه مضبوطه حدیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګونګرو چې کم دی ګونګرو دا شرنګ چې کوي هغه په کې دی او هغه په نور شنو کې لفظ د عربی کې د جرس استعمال شوی دی جرس او تعالی د بار هم دا کوم چې زموږ په موبایلونو وغیرہ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطانی ساز دی. بخاری شریف دا مسلم شریف کی دا حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې دا شیطانی ساز دی. او د دې یو بل دلیل دا د دې احادیث په تاسو واوردل دا هم کافی دی مقصد باندې تاسو پوه شئ نقصان باندې تاسو پوه شئ. او بیا د دې یو بل دلیل چې تاسو اوریدلی هم دی تاسو راړوي ما به تاسو باندې ټیم لګي سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 64 کې تاسو ویلې هم دی وزه تاسو ته داغه تلاوت تاسو کومه د آیت نو هغه تاسو نور هم په دې باندې ان شاء الله پوي بشي او مطمئن بشي او بیا د خپل معاشره او د خپل علاقہ دا تاسو وګورئ چې موږ څومره په دې کې نه نوتیو. سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 4 پتم کې الله فرمایي واستفسز او ته اوغلوا دوکا ورکا من هغه چاته شیطان ته الله فرمایي استطاعت چې تا طاقت رسیږي منهم د اغوینا بصوتک په خپل आवाज سره دا شیطان د نمخ کې ویلی وو چې زبد خپل आवाज سره دوکا کوم استاد قرآن نه بلری کوم استاد هدایت نه بلری کوم استاد کتاب نه بلری کوم نو الله ته وایي چې خپل आवाज سره لری کا نو تاسو نه پوښتنه کوم جواب راکړي شیطان आवाज کم یو دی شیطان خپل आवाज کې چغي وایي په دې موږ قرآن نه سره د شیطان چغه خو چې وویل شي کومه پوښي شیطان چغه موږ په فورن قرآن ته منډه کو موږ وره لکه پیریان دی او hebat ته او یره دا موږ به فورن قرآن ته دا کومه چغه ده او دې باندې مفسرین متفق دي په دې باندې چې دا د غانې د وجانه आवाज ده او دا هغه आवाज چې دا قرآن په اشاره دا قرآن په اشاره نو دا عیب زمونږ په دې معاشري کې دومره زیات شوی دی زمونږ په گاډو کې مجلسونو کې کورونو کې گاډه چې اخلي دغه په صفاتونو کې یو غټ صفت بداوي چې دغه د ډیک سیستم کم یو دی هغه سیستم پکې کم یو دی ادب زمونږ ډېر او خيار او نیکان خلک بداسي کار وکړي
اړو خياران خلک بداسي کوي او بیا وایي چې موسیقي د روح غذا ده بالکل د روح غذا ده دا خبره ده بالکل ټیک کوي د دې هیڅ شک نشته خو روحونه دوه قسمه دي یو شیطانی روح ده او یو رحماني روح ده نو کستا روح د شیطان وي ځکه چې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا شیطانی आवाज ده نو شیطانی روح د پاره خو ظاهره خبره ده چې د کوم شي نستا روح جوړ شوی دی هغه ورته ملاويږي نو هغه سره خو بخامخا ته غذایت ملاوي کوم شي ته جوړ شوی هغه ملاويږي هغه ته غذایت ملاويږي نو دیو جنا دغه شکلت احتیاط وکړي او د دې په نتیجې کې بیا ورستو چې کومه بي پردګي وغیرہ راځي هغه مخکې بیان شوی دا ورستو پسې صورت احزاب روان دي هغه باندې هم تاسو الله تعالی موږ تاسو پويږي په دې کې هغه مکوي او زه یو ذاتی خبره په اخر کې بلم کومه عام طور باندې په موبایل کې زموږ چې کومي سازونه دي هغه په قسمه دي یو دا چې دی خو نه ټالي وه بل وخت چې هغه خوغه وی کني خوغه غي واوري همدا غران کې اخوانه چې راځي کم سازونه بیا دې مقابله کې آیتونه او تلاوت او فلانه شعر راغلو دا نور شي نه راغلل بیا غي باندې مخالفت شروع شو چې دا ګناه ده تلاوت به ګناه ده اذان به ګناه ده او دا فلانه به ګناه ده فلانه به ګناه ده دا خبره بیا مشهور شو چې دا عربو عالمان ما په خپل په مکه کې د دې پښتنه کړی ده زه به گوایم الله به گواه ده دې پښتنه مې کړی ده چې دې مقابله کې چې یو طرف ته غنا ده یا مزامیر او आवाज ده جرس ته وغیرہ وغیرہ او بل طرف ته د الله تعالی آیتونه یا نظم یا आवाज یو شی ده چې هغه تا خبرې تا خبرول پکار دي کنه چې ما ته ګنټي راغله او کاغه د هر صورت کې ده کاغه ډیر زیاته هم ګناه ولی نشي خو کم از کم د غانې د بچانه نه بغه ګناه کمای کم از کم دا غنه به کمای او بیا هغه ګناه نشته دا څه ګناه ده کله یو آیت واوري ها داسې منکه وا چې تا د پر باتروم کې همي او تا د پر هغه کیفیت کې همي خدا شی بیا دومره زیات عام شو پدی موبایلو کې دا تقسیم شو دومره دا چې ګوره دا اون کوي او دا ولې د دې نقصان څه د دې نقصان ټول نړۍ کمپنیانو ته ورسېدو کمپنیانو ته څنګه ورسېدو چې هغه په دې کمپنیانو کې باقاعده د انډیا او د پاکستان او د نورو شروع سره معاهدي شوي د غان په بنیاد باندې چې موږ به دا غانې دا موسیقي आवाज او دا غانې وتا ته درکو او دا به بیا خرڅي او دومره دا معاهدي به باقاعده چې اچانک نه راځي موبایل ته دا باقاعده د کمپنیانو په خپلو کې کاروبارونه وي ته چې کله دا پرېګ دی دغه په ځای باندې ته السلام علیکم ټیپ کې به اوري ته یا بل یا دعا واوري یا بل ناغه غان دغه کمپنی شیخ ته خراب کو دا ټول کاروبار خراب کو نو دې خرابولو د پاره هغه بیا چونګ یو موږ مسلمانان او یم ساده چې څه اورو بس هغه منو اره خبره منو او د الله رضا د پاره منو اته کې نه کوو هغه منو نو موږ ډېر ځل ګناګار شوي پام کوو چې دا د بل څه نیک आवाज پکې را نشي کګان اور نو خیر ناغه د پرم فائدہ شو او تا د پرم نقصان شو د شیطان خبره دې مواردله الله تعالی دې موږ تاسو ته معافي وکړي الله دې ګند موږ خلاص کړي لهو الحديث ومن الناس او ذن د خلقنا من اغزوک دی یشتری چې اخلی لهو الحديث عبس خبره ليضل د دې لپاره چې گمراه کی عن سبیل الله د الله د لارنا بغیر علم پنابوهی سرا ويتخذها او نسیغه پوره هوزوا ټوکي د الله لارې پوره نو چې څوک دا کوي د غیر پر سزا څه ده اولئک هم دا خلق دي لهم چاغوی د پاره عذاب ده مهین رسوا کون کې سپکون کې عذاب ده غیر پاره الله دې متاسو بچ کی ندین زیات ببلا څه خبره وشي اوسې مخکې دلیل هم درته پیش کړي چې د داسې خلکو دغه پہچان ده دا پہچان وګوره او دا پہچان ما خو بار تجربه شوه دا خو ته موقع چې تاسو لږ د قران کریم د آیتونو حقیقت معلوم شي عملی طور باندې ته او پیژنې چې قران کې څنګه دي و اذا هر کلا تطلا چلوستل شي علیه باغ باندې آیاتنا زموږ آیاتنا ولا نمخ واړی مستكبرن په غرور سره کألم تبوایلک ندی يسمعها اوریدلی اغه نو قران باندې بیان وقت کړونکی بیا ته وایله سره اوریدلی نه دي ته دعوت ورکوا ته تقریر کوا ته پویا کوا نصیحت کوا وغیرہ وغیرہ نور کوا داسې مطابق ځان کون کی ته وایله سره اوریدلی هم نه دي نتیجه څه ده نتیجه دا چې دی په دماغ او ازلونو کې د غانو د بجانو هغه شیونه پراته دي چې قران په کې ځای نه کوي او هغه د پر هغه فضل لګي بیا کأن تبوای فی اذنیه چې د په دوړ غوګونو کې وقرا درنواله ده فبشره بصیر ورکد تب عذاب علیم عذاب دردناک سره الله دې تاسو بچ کی ولادت دې مصیبت نمغه خلاص کی
ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک لهم اغوی د بارب جنات باغون بوي النعیم د نعمتونو نډک خالدین همیشه بوي فيها باغ کې وعد الله وعده الله تعالی حقا رشتن کې وهو او هغه العزیز ذو الورد الحکیم خاوند حکمت ولده